په تیرو څو لسیزو کې د روانې بدامنۍ پر مهال د پاکستان د ریاست پالیسۍ او کړنې د وخت تیریدو سره بدلیږي را بدلیږي او څیړونکي وایي د کله نه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي او د پاکستاني طالبانو پر ضد د ګامونو اخیستو نه ډډه کوي، نو اوس د پاکستان واکمن ټول زور د افغان کډوالو نه وباسي. نو بیا افغانانو خلاف یا د افغان کډوال څه کوم دا یو سافت ټارګټ په تور باندې مخته راځي او ریاست غواړي څه سافت ټارګټ په ذریعه باندې په افغانستان کې طالبانو باندې فشار واچو. نو زما په خپل خیال کې څه کوم دا رجحان یو نوی رجحان راغلی دا څه د سافت ټارګټ استعمال د دواړو ملکونو د تعلقاتو په منځ کې یا شخړه ختمونې دپاره څه کوم سافت ټارګټ استعمالیږي یا پریشر ټیکټکس استعمالیږي، د سره د ریاست پاکستان ریاست نور هم نقصان او زیان روان ده. د ریپورټونو تر مخه پاکستان چې کله نه د افغان کډوالو د هیواد نه ویستلو لړۍ پیل کړي، تر اوسه 3.5 نه تر 4 لکه پورې افغان کډوال ستانه شوي دي. څیړونکي وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي په مابین کې د ټولو کشالو نه وتلو یوازینۍ حل لاره خبرې اترې دي. دوی وایي د پاکستان موجوده نگران حکومت چې د افغانستان په هکله په ریاستي کچ کومې توندې پالیسۍ خپلې کړي دي، هغه له دې حکومت واک اختیار نه دی او دا به ډېرې بدې اغیزې ولري. د لپاره صرف دومره کار و چې دی به دلته الیکشن کې په پاکستان کې که دی د الیکشن نه 2-3 قدمه مخکې ځي که نه، نو دته ویل پکار دي چې ته دې کار دپاره نه راوستی شوی. دلته پاکستان کې د دې غوندې ملکونو کې غټه مسله دی چې ډېر خلک د یو کار دپاره نو هغوی د هغه خپل کار نه علاوه 100 کارونه نور کوي. دې د وجې زموږ ټولې مسلې خرابې دي. د پاکستان حکومت د ټي ټي پي سره وخت په وخت مذاکرات کړي، خو دغه خبرې اترې بیا اکثره ناکامې شوي او د مذاکراتو پسته د پاکستان حکومت او فوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. وایي اوس وخت راغلی دی چې ریاست د ټي ټي پي سره د خبرو دپاره یو کوټلي حل لاره را جوړه کړي. نو سټیټ چې دی یا ریاست یا حکومت چې دی هغه موږ سنجیدګي نه وینو، مطلب لکه دوی سره یا کاپریشنونو کې وي او یا که په مذاکراتو کې وي. نو وقتي طور باندې چې دی مطلب لکه دوی سره خبره وشي نو دې وجې نه چې دا معامله حل کېږي نه، او حل چې دی هغه صرف او صرف مذاکرات دي. د پاکستان چارواکي تور پورې کوي چې روان کال چې پاکستان کې کوم 40 خودکش چاودنې شوي، په هغې کې 14 کسانو تعلق د افغانستان سره و. دا ډول دا الزامونه هم پورې کیږي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي او ټي ټي پي ته هر ډول کومک هم د افغانستان نه ترلاسه کیږي. خو کابل کې د طالبانو د حکومت دا تورونه وار په وار رد کړي او دریځ خپل کړی چې هیڅ چاته به د کوم یو بل هیواد پر ضد د افغانستان خاوره کارولو اجازه ورنه کړي.